که افغانان په واقعیت سره وغواړي چې هیواد یې له نورو سره سیال شي نو دا هیڅ لرې خبره نه ده، یوازې چې افغانان متحد او یو موټی واوسي. څو ورځې وړاندې په هرات ولایت کې د کرونا ناروغانو لپاره روغتون جوړولو کار پیل شو چې دا د په څو محدودو ورځو کې کار 80% تکمیل شوی. دا چې څه وخت به ګټې ته وسپارل شي په دې ویډیو کې راسره کتلی شئ. خو که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سابسکرایب کړی نو زموږ چینل ځان سره سابسکرایب کړئ. درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. وخت مو په خیر. هرات کې د کرونا ناروغانو لپاره د ځانګړي روغتون ساختماني چارې 80% بشپړې شوي. د هرات ولایت سیمهیي چارواکي وایي د کرونا وایرس د ناروغانو لپاره د ځانګړي سلبستریز روغتون ساختماني چارې 80% بشپړې شوي. د هرات والي عبدالقیوم رحیمي د یاد روغتون له ساختماني چارو نه د لیدنې پر مهال د انجینرانو او کارګرانو هڅې وستایلې او په عین حال کې ساختماني کار کیفیت ته پر توجه تاکید وکړ. د دغه روغتون د بنسټ ډبره 11 ورځې مخکې د هرات والي لخوا کېښودل شوه او ویل شوي وو چې د 15 یا 20 ورځو کې به ټول روغتون جوړ شي او په کرونا وایرس باندې اخته کسان به پکې د درملنې په موخه داخل کړي شي. د یاد روغتون د رغونې مسؤل انجینر وایس حیدري ډاډ ورکړی چې د راتلونکو 10 ورځو په موده کې به روغتون ورغول شي او د ګټې اخیستنې په موخه به یې روغتیایي بنسټونو ته وسپارل شي. په هرات کې تر دې دمه د کرونا وایرس 2 اتیا مثبتې پیښې ثبت شوي. دا زموږ ویډیو که مو ویډیو خوښ شوي زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سابسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې ولرئ.